د نړیوال جام د رانږدې کېدو په درشل کې هند ته د افغان لوبډلې سفر. د 2023م کال نړیوال جام د رانږدې کېدو په درشل کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په متحده عربي اماراتو کې له سختو تمریناتو وروسته پرون هند ته ولاړه. ټاکل شوی د 2023م کال نړیوال جام د راروانې اکتوبر میاشتې په 5مه نیټه په هند کې پیل شي. په یاد نړیوال جام کې د 10 هیوادونو په استازیتوب د لوبېدونکو لوبډلو نوملړ ور دمخه اعلان شوی. افغان لوبډله په نړیوال جام کې د خپلو لوبو سفر د اکتوبر په 9مه د بنګلادیش پر وړاندې پیلوي. افغانستان به په ترتیب سره د اکتوبر په 11مه د هند، په 15مه د انګلند، په 13مه د نیوزیلند، د اکتوبر په 23مه د پاکستان، په 30مه د سریلانکا، د نومبر په 3مه د نیدرلند، په 9مه استرالیا او د نومبر په 10مه د سویلي افریقا لوبډلو پر وړاندې لوبه وکړي. هره لوبډله به د 2023م کال نړیوال جام په اوږدو کې په ګروپي توګه 9 لوبې وکړي او نړیوال جام به د نومبر په 19مه په هند کې پای ته ورسیږي.